بسم الله الرحمن الرحيم. موږ هغه سرښندویه شازلمي یو چې د شهادت په ګلورینه لار مو قدم ایښی دی. موږ خپل قیمتي ژوند په خپلو لاسونو کې نیولی او د جنت بازار ته مو له الله سره د سودا لپاره راوړی. موږ دا لاره په پوهه او د زړه له تله غوره کړې ځکه موږ پوهیږو چې د دې لارې آخر د الله جل جلاله سره ملاقات او د جنت په باغونو کې د مرغیو په ججرو کې سفر کول دي. هغه لار چې موږ یې د الله نه تمنا کوو چې په هغې کې زر ځله ژوند راکړي او په هر ځل سره یې بیرته د هغه په لار کې قربان کړو. شهادت زموږ په ذوق کې د نړۍ له ټولو مادي لذتونو څخه خوږ دی. شهادت موږ ته په خپل کور کې د آرام ژوند له میرمنې او اولادونو سره له خوږ ژوند څخه هم غوره او بهتر دی. موږ هغه سرښندونکي شازلمي یو چې د شهادت تورو په سیوري کې ازادي او عدالت وینو او د الله په لاره کې د دې لپاره راوتلي یو چې د الله بندگان د وخت سرکشو ظالمانو له بندګۍ څخه خلاص او د الله په بندګۍ کې د اسلام تر سیوري لاندې داخل کړو. شهادت د عزت لار ده، د استقلال او ازادۍ لار ده. دا هغه لار ده چې د مسلمانانو د عزت او ناموس ساتنه پکې نغښتې ده. موږ د ازادۍ او خپلواکۍ د لوړو څوکو هغه بېواکه شاهین په څیر یو چې د شریعت له سیوري پرته آرام نه کوي. زموږ تند او تیز نظر په هر ځای کې د اسلام او وطن دښمنان په نښه کوي. موږ په دوی باندې د طوفانونو په څیر حمله کوو او د دوی خاورې او وینې په ډیر لږ وخت کې سره ګډوو. سارا قوي مراد دی دا سپین فوز د امارت دی دا ماین په استقلال دی دا لخر د زلجلال دی دا نصرات د لا یزال دی دا سپین